الله الرحمن الرحیم. زه سید نجیب الله هاشمي د لغمان د حج اوقاف رئیس د لغمان متدین او سپیڅلو ولسونو ته خپل سلامونه او احترامات عرض کوم. درانه ولسونه او زمونږ ټول هټیوال او دکانداران او مشتریان ټول په دې باندې پوهیږي چې په موږ باندې د کالدارو یا د خارجي اسعارو یو استعمار را روان دی او دا اوس موږ د خارجي اسعارو د استعمار لاندې یو، خصوصا د کالدارو د استعمار لاندې. سره له دې چې موږ عام او خاص ټول په دې باندې پوهیږو چې افغاني کرنسي یا افغاني پیسې زموږ ملي هویت دی. د خپل ملي هویت د بقا په خاطر، د هغې څخه د دفاع په خاطر دا قرباني غواړي او زموږ او ستاسو سربلندي باندې کېده چې موږ خپل هیواد کې په خپل وطن کې خپل پیسه وکارو. او پیسه ده چې د هیوادونو مرزونه او د هیوادونو حدود ټاکي. سړی شرمیږي چې په خپل وطن کې د پردی پیسه په جب کې ګرځي. زه د حج اوقاف رئیس په صفت باندې د خپلو ولسونو باندې، دکاندارانو باندې، مشتریانو باندې، صرافانو باندې، ټولو اصناف چې دلته کار کوي ټولو باندې غږ کوم چې راځئ یو ملي کمپاین چې د افغانۍ د رایجولو په خاطر باندې په لار اچول شوی ده، په دې کې ټول همکار اوسیږو. زه په دې باندې پوهیږم چې یو تعداد ورونه به شاید متضرر شي، ولې دې کې زموږ او ستاسو د ملي هویت د بقا خبره ده، د هغې د سرنوشت خبره ده، زموږ او ستاسو د ټول افغانستان د اقتصاد موضوع ده. نو که په شخصي برخه باندې یو تعداد ورونه متضرر کیږي، زه هیله من یم چې هغه ضرر موږ قبول کړو، ولې د ملي موضوع کې باید موږ تاسو ټول یو بل ته لاس ورکړو او په دې برخه کې کالدارې هغه نور رایج نه کړو او ټول افغانۍ راکړه ورکړه په افغانیو باندې وکړو.